د مومن ضلع هډ کوارټر غلنۍ سره نږدې د شګۍ کرکټ ګراوند په مقام د T10 ټورنمنت پرانیسته شوی کوم چې به تر 14 نومبر پورې جاری وي. د ټورنمنت پرانیسته ډیپټي کمشنر مومن احتشام الحق وکړه ولې په دې موقع د اپر مومن چیرمن تاج ولی خان د سکیورټي فورسز اعلی چارواکي ډسټریکټ سپورټس افیسر محمد سلیمان د MCA او د داران سیمایز خلک د سکولونو طالب علمان او ګڼ شمیر لوبغاړي موجود وو. د ټورنمنت په اړه د مومن کرکټ اسوسییشن جنرال سیکرټري نصیر خان وایي مومن T10 پیس لیگ کم چې اوپننګ سرمنی وننه الحمدلله د مومن کرکټ اسوسییشن په بهاف هغه کې چې کم دی اوپننګ سرمنی کمانډنټ محمد او DC محمد سره د اسیګان چې کم دی دا اوپننګ سرمنی وکړه. چې کوم سابقه MNA ساجد خان مومن صاحب چې کوم دی دغه په ټنور کې چې کوم دی د ګراوند باندې منزوري شوی او هغه نه پس چې کوم دی د ګراوند جوړ شو د هغه نه پس چې کوم دی په دې کې نور چې څومره کارونه دي هغه میرویس مومن تقریبا 60 to 65 لک روپیز هغه باندې ولګولې او دا ګراوند مومن کرکټ اسوسییشن او چې کوم زموږ د مومن پیران دی هغه لپاره جوړ وګوره موږ سره محسن خان مومن دی انټرنیشنل پلیر دی دلته ایمل خان مومن راغلی نن باندې ځبانې گیم کوي چې څومره د زموږ خپل پلیران دلته راشي او هغه دلته گیم وکي او بس موږ چې دا کوم دغه دي پلیران دي دي ته چې کوم خو ګراوند ملاو شي ګراس ملاو شي PCB وکټ ملاو شي د ډریسینګ روم دغه ساله شیر شي ندی کې به خخ پلیران دروځو ان شاء الله ډیر زر به موږ پاکستان کرکټ بورډ ته خپل پلیران د مومندونه ورکو. افتخار خان وایي چې ټورنمنت سره به مقامي لوبغاړو ته زیاتې فائدې په لاس راشي. د ټورنمنت کې خو هر تاسو نه یو ټیم دی اته ټیم دي پکې او دا به 15 ورځې لیګي روزانه په حساب سره د ورځې 3 میچ وکړي. فائنل به ان شاء الله په 13 تاریخ باندې او د کې AC صاحب او DC صاحب چې کوم او کمانډنټ صاحب د دوی تعاون هغه افتتاح وکړل وسه او د کې دغه چې کوم دی سپیشلی په ګراوند کې موږ سره دغه سپانسر چې کوم دی هغه میرویس مومن دی. د کې به ان شاء الله اوس خو فلحال اوس پورې چې کوم د ګراوند موږ سره د ګراوند مسلې د اکیډمي مسلې وي هغه شکر دی ان شاء الله حل شو. ګراوند تاسو یې دغه جوړ شو اکیډمي جوړه شو میرویس محمد چې کوم دی د اکیډمي جوړه کړه ګراوند یې سب کو ان شاء الله اخو راتلونکي وخت لپاره PCB لپاره موږ ان شاء الله دومره ټیم باندې 2-3 سال کې به موږ پاکستان له پلیئر ورکو ان شاء الله راځي به کې بعد یم کول لپاره چې کوم دی پلیئر رامخ کې راشي ان شاء الله پاکستان له موږ ورکو. د شګۍ کرکټ ګراوند یو ځانګړی حیثیت لري د کم اړخونو سره چې پیښور باجوړ سړک پل او د باراني ډیم کتنه ځانګړی منظر دی. د مومن قبایلی ضلع نه د وحدت نیوز لپاره ګل محمد مومن.